سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د تخار او کندوز ترمنځ په پل محمود خان سیمه کې د طالبانو په یو برید کې د ملي پوځ 32 سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور زیاتوي دغه برید تېره شپه د طالبانو د سرې قطعې له لوري 209 شاهین قل اردو د شپږم کنډک پر یوې پوستې ترسره شوی دی. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې ملي پوځ 18 نور سرتیري هم ټپیان شوي او طالبانو د یادې پوستې ټول تجهیزات هم له ځانه سره وړي دي. د پنجشیر په حصې اول ولسوالۍ کې د یوه غره د ښویېدو او د سیلابونو د راوتو له امله تر اوسه لږ تر لږه 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پنجشیر د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر نجم الدین رضایي وایي دغه پیښه د یادې ولسوالۍ په پیشغور سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو غر یو جهیل ته وښویېد. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې تر اوسه څه باندې 200 کورونه، 10 جوماتونه، 150 هټۍ، 60 موټره او کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي. د دې سره سم ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ولسمشر غني د پنجشیر د حصې اول ولسوالۍ پیژغور کلي کې د ځمکې ښویېدنې پر پیښه چې پکې یو شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی سخت خواشینی شوی دی. ښاغلي غني چې د همګړۍ په بلجیم کې په یو رسمي سفر بوخت دی اړوندو پوځي او ملکي مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د ځمکې او هوا له لارې زیانمنو ته د خوړو او نورو لومړنیو مرستو د رسولو او تر خاورې لاندې د ایثار کسانو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. له دې سره سم د ملي والي حکومت اجرایي رئیس هم د پنجشیر ولایت او نورو اړوندو بنسټونو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د زیاتو تلفاتو او زیانونو د مخنیوي په موخه له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غني له خپل آذربایجاني سیال سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې تیر مازدیګر د بلجیم په پلازمینه بروکسل ښار کې د ناټو ناستې په څنډه کې ترسره شوه، دواړو لورو هوکړه وکړه چې له آذربایجان څخه د تیلو د واردولو او په افغانستان کې د تیلو د ظرفیت معلومولو په اړه ګډې ناستې او مشورې وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف همداراز د افغانستان د چورلکو د ترمیم په ګډون د پوځي تجهیزاتو، د تیلو د ظرفیت معلومولو او د کانونو د راویستو په برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. له دې سره سم ولسمشر غني له خپل آذربایجاني سیاله وغوښتل چې په افغانستان کې د تیلو او کانونو په برخو کې پانګونه وکړي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکو د ولسمشر د هغې پریکړې ملاتړ وکړ چې له مخې غیر مسؤل وسلوال او زورواکي نیول کیږي. دوی تېره ورځ په لښکرګاه ښار کې د یوه لاریون پر مهال له ولسمشر وغوښتل چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې له فاریاب، ارزګان او فراه ولایتونو 3 کسان د قانون ماتونې په تور نیولي او د زیات څېړنو په موخه پلازمینې کابل ته هم لیږدول شوي دي. او څارګر ملي ادارې په کابل ولایت کې د څه باندې 1400 کیلوګرامه چاودونکو توکو له کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړ. یاد بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغه مواد چې امونیم نایتریت دي حقاني ډلې لوګره کابل ته د ترهګریزو بریدونو په موخه رالیږدولي وو، خو موخې ته تر رسېدو مخکې د بګرامۍ ولسوالۍ له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. په اعلامیه کې په دې اړه چې آیا د دغو موادو په تور څوک نیول شوي او که نه څه نه دي ویل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.